دا چې الله پاک فرمایي چې زه تاسو ته د دریو څیزونو اډر کوم د دریو نه منې کوم. کوم درې څیزونه چې الله د هغې حکم کوي، حکم اډر چې دا به خامخا کوي، هغې کې اول نمبر انصاف دی، دویم نمبر خیر ښېګړه ده، ښه سلوک، دریم نمبر رشتہ دارانو لا مال ورکول، هغې سره ښېګړه کول. او کوم درې څیزونه چې الله د هغې نه منع کوي، هغې کې اول نمبر هغه څیزونه دي چې د الله نه دي خوښ، منکرات، د الله رسول ته منع کړې ده. او دویم نمبر فحاشي، بدعملی او د هغې اسباب. او دریم نمبر ظلم. دریو څیزونو حکم کوي، د دریو نه منع کول کوي. او الله وی دا د تاسو ته ولې نصیحت کومه، د مټم نه نیسم چې داسې وکړئ، او دې دپاره چې تاسو زما دا نصیحت قبول کړئ، دې کې ډېر خیر دی. لومړی خبره چې الله د هغې حکم کوي، هغې ته په عربی کې عدل وایي، او زمونږ پښتانه ورته انصاف وایي. د هغې مقابل ظلم دی. نو الله د انصاف اډر کوي چې انصاف به کوئ. اوس وروڼو، انصاف د هر چا په خپل ماحول کې دی. د بادشاه انصاف دا دی چې دی به د ټول رعیت سره یو شان ژوند تېروي. دی به د مالدار د مالدارۍ د وجې هغه سره خیر ښېګړه نه کوي. دی به د غریب د غریبوالي د وجې نه ظلم نه کوي. دی به خان ته، غریب ته، مولا ته، امي ته، او ټول چې څومره رعیت دی نو د انصاف په نظر به ورته ګوري. احترام بیا شی دی، خو د نیکانو خلکو کوي، د عالمانو به کوي، د ګیرې خپل احترام، د پټکي په خپل احترام. حکم کې د بادشاه سره د خلکو حقونه دي، په هغه حقونو کې به د چا خیال نه ساتي، هغه به یو شاني. د پلار عدل دا دی چې ټولو بچو ته به په یو نظر ګوري. دا به نه کوي چې دا یو بچی مې خوښ دی، د سره ډیره خیر ښېګړه کوم او دا بل مې نه دی خوښ. دا فرق به نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، بشیر نومو، مشهور صحابي د نعمان ابن بشیر د هغه پلار و. پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله زما ښځه ده او اما پورې نښتې ده، او ما ته وی چې دې زوی له دې یو غلام ورکا، او نبی علیہ السلام پہ گواہ کا. مطلب یې دا چې پیغمبر علیہ السلام پہ گواہ شي نو نور بچی به بیا غږ نشي کولی. حضور پاک ورته فرمایي به نورو بچو له دې داسې غلامان ورکړي دي که نه دی یو له ورکې؟ وی نه دی یو له ورکوم، نورو له مې نه دي ورکړی، تا پې ګواه کوم. وی انی لا اشهد علی جور، وی زه په ظلم ګوی نه کوم، دا ظلم دی. وی ستا دا خوښه ده چې دا ټول بچي په نیکۍ کې در سره مخامخ برابري؟ وی یو. وی ظلم مه کوه. نو یو بچي له شی ورکول او بل له نه ورکول ظلم شو. البت فقهاو بیا یو خبره لیکلې ده چې که دا یو بچی مالدار یو دا بل یې غریبي، او دا غریب یې ډېر په اخلاص خدمت کوي، نو دا پلار دی د مالدار زوی سره مشوره وکړي چې بچې ستا خو ژوند ښه دی، نو که ستا خوښي ظلم در سره نه کوم او دې بچي له لږ شی زیات ورکړم، او وایي ښه بابا زما د طرف نه اجازت دی، صرف نشته مال خو ستا دی، زما خو نه دی، بیا خیر دی. یا یو بچی یې د دارو درملو خدمت کوي او بل نه کوي، او دې ده ته یو بوټی غوندې اوږه درنه کړي، نو دا هم خیر دی، پروا نشته، خو بې ځایه به ظلم نه کوي. دقه رنګې د یو سړي دوه ښځې دي، هغې کې به هم د انصاف کوي. دې به داسې نه کوي چې دا ټول یوه ښځه غوره کړي، هغې سره ډېره مینه کوي او دې بلې سره هغسې نه کوي، دا به نه کوي، دا ظلم.
ورده کې حدیث موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله یو سړی دوه خزي یو ته په ښه نظر ګوري او بل ته په سپک نظر ګوري وې د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسي نیم طرف په پالج والی څونه خطرناک خبره شو د قرانګي زمارونو د کلی مشر دی د قوم مشر دی دی بټولو ته انصاف په نظر ګوري